مونږه ایمان دا دی چې اصل ژوند د آخرت ژوند دی. د دنیا دا ژوند چې دی نو دا عارضي ژوند دی. نو اوس د دنیا د دې ژوند نه د دې عارضي او د فاني ژوند نه اخروي او دائمي ژوند ته د تلو دپاره یوه لاره ده. لکه ګورئ د دې مثال ډېر اسان دی. یو دریاب وي او د دریاب دوه کنارې وي، یو طرف او بل طرف. اوس یو سړی د دې دریاب د یو طرف نه بل طرف ته تلل غواړي، نو د هغې دپاره یو واسطه پکاره ده، یا کشتۍ پکاره ده، یا هغې دپاره پل پکار دی، یو ذریعه پکاره ده چې ته د دې یوې کنارې نه بلې کنارې ته ووړې. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دغه رنګې موت هم دی. دنیا یوه کناره، آخرت بله کناره، د دې په منځ کې دریاب دی. اوس د دې دنیا نه که چېرې ته آخرت طرف ته تلل غواړې، نو د هغې دپاره د موت او د مرګ نه علاوه بل هیڅ یوه لاره نشته دی. یو سړی وایي چې زه دې ژوندی یم او زه دې آخرت ته لاړ شم، زه دې ژوندی یم او زه د جنت نعمتونه حاصل کړم، دا ناممکناتو نه دي. نو مرګ خو شته دی. کوم چې کافر سړی وي هغه وایي چې مرګ راغللو خبره ختمه شوله، بس دنیا کې چې کومې مزې چرچې وکړلې دغه مزې چرچې دي، نور څه نشته دی. لیکن اسلام مونږ ته دا وایي چې نه، دا دنیا ژوند خو عارضي دی، اصل ژوند چې دی هغه ستا په انتظار کې دی. او دې اصل ژوند ته د تلو دپاره یوه لاره ده، او هغه لاره چې ده نو هغه د موت لاره ده، د مرګ. چې دا مرګ ملاو شي نو ته به آخرت ته به ځې او جنت ته به ځې. او چې موت او مرګ نه وي، د دریاب د دوو کنارو په منځ کې پل نه وي، نو د یو کنارې نه بل کنارې طرف ته سړی چې دی نو هغه نشي اورېدی. دې دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الموت جسر، موت چې دی نو دا پل دی. یوصل الحبیب الی الحبیب، دا محبوب چې دی نو محبوب سره ملاووي.